د پاکستان لومړی وزیر وایي چې په افغانستان یې بمبارۍ کړې دي او بیا به یې هم وکړي، خو ورته مهال محمود خان اڅکزی وایي چې پاکستان د خانه جنګۍ په لور روان کړل شوی. خبره په افغانستان کې تر بمبارۍ هم ورسېده. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت مخالفه ګوندونو د ائتلاف مشر محمود خان اڅکزي په پاکستانی حکومت کلکې نیوکې کړې چې پاکستان یې د خانه جنګۍ لوري ته روان کړی. د جمعې په ورځ یو مطبوعاتي کانفرانس ته په خپله وینا کې اڅکزي ویلي پاکستان کې هره ورځ له 100 تر 150 کسانو پورې کسان وژل کیږي، خو په هیواد کې د کالم او په اسمبلی کې په خبرو کولو بندیز دی او په داسې حالاتو کې خبره په ګاونډي هیواد افغانستان کې تر بمبارۍ پورې هم ورسېده. محمود خان اڅکزي دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د جمعې په ورځ د ایپیکس کمیټې غونډې ته وزیر اعظم شهباز شریف په خپله وینا کې وویل پاکستان د پولې پورې غاړې څخه کېدونکي درزندۍ ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی او بیا به یې هم ورته ځواب ورکړي. د محمود خان اڅکزي په وینا کې ویل شوي دا مهال چې پاکستان له کومو حالاتو تیریږي هغه ټولو ته معلوم دي، خو غیر آئیني او غیر جمهوري واکمنانو سره د دې هیڅ فکر نشته. نوموړي وویل چې دا مهال په پاکستان کې د ټولو ګوندونو کانفرانس رابللو ته اړتیا ده او په دې کانفرانس کې باید پوځ او خبریالان هم راوبلل شي ترڅو په حالاتو رڼا واچول شي او د حل لاره یې راوایستل شي. د اڅکزي په خبره چې په موږ فرض ده چې خپلو کې کینو او سیمه د جګړې میدان جوړېدو ته بر نه کړو، لا نیکه مرغه ستره سوپر پاور چین هم زموږ ګاونډي او دوست هیواد دی. چین هم افغانستان سره د ښه دوست هیواد په توګه چلند کوي. نوموړي وویل افغانستان باید د کشمکش مرکز جوړ نه کړل شي بلکې د دې په ځای د امن زنګو جوړه کړل شي. د پاکستان حکومت او پوځ تل دغه تورونه لګوي چې د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان په خاوره کې خوندي ځالې لري او د پاکستان په ضد له هغه ځایه فعالیتونه کوي، خو افغان چارواکو تل د پاکستان دغه تورونه رد کړي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاوره د بل هیواد په ضد وکاروي او همدغه راز ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه یادوي. محمود خان اڅکزي د پاکستان په پوځ هم سختې نیوکې وکړې او ویې ویل چېرته هم چې د ځمکې نه معدنیات وي د پاکستان پوځ هلته ورځي. د نوموړي په وینا چې خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سیند او پنجاب یو پاکستان دی، په کومه سیمه کې چې معدنیات وي په هغه کې د دغې سیمې وګړو ته برخه ورکول پکار دی.